قطعات خاص یا نیروهای ویژه افغانستان. این سربازان سخت‌ترین مسئولیت‌ها و دشوارترین تمرینات را انجام می‌دهند. همدارنګه په انداز کې ټول په پوره معنا سره مهارت لري او خپل بدني قوت باندې ډیر زیات کار وکړلو. این نیروها شب و روز آماده دفاع از جان، مال مردم و سرزمین خود افغانستان هستند. این نیروها به زودی به قوی‌ترین قدرت نظامی در جهان مبدل می‌گردند. بخشتی تیاری چې د ښکته کېدو هغه په اسروب او ریپلینګ په دې کې الحمدلله موږ په پوره معنا سره مهارت لرو. قطعات خاص یا نیروهای ویژه افغانستان. گام ها ثابت. اراده ها فولادین. عزم ها راسخ. قلب ها مالامال از ایمان و تقوا، امید شوق پیروزی و شهادت در دلشان. بینش‌هایشان اسلامی، اخلاقشان نبوی و احساسشان عمری است. با نیروی ایمان بزرگترین نیروهای دنیا را به زانو در میارند. در میدانهای تمرینات سخت‌ترین تمرینات را انجام می‌دهند. می‌خواهند در آینده به یک قدرت نظامی در سطح جهان مبدل گردند. مسیرشان مبهم و هویتشان آشنا نیست. در مسیر بزرگان تاریخ سیر می‌کنند. داشتن یک قدرت نظامی برای یک کشور یکی از واجبات شرعی است. کشورهایی که قدرت نظامی نداشته باشند همیشه عقاید و فرهنگشان نابود می گردد. آبرو و عزتشان پامال می گردد. جان و مالشان در امان نمی باشد و سرزمینشان همیشه مورد تجاوز بیگانگان قرار می گیرد. این سربازان این مسئولیت را درک کردند و خود را آماده دفاع از عقیده، جان، مال و سرزمینشان کردند. قطعات خاص چنانچه از نامش پیداست وظایف مهم و کول بار از تمرینات دشوار را به دوش می کشند. په نظامی بخش کې موږ الحمدلله قسم اسلحه سره بلدتیا پیدا کړې ده. همدارقم د قسم اسلحه سپرسازي کولی سو
همدارنګه په انداز کې ښه په پوره معنا سره مهارت لرو چې موږ په کوم تکتیک سره انداز وکړو او خپل بدني قوت باندې ډیر زیات کار وکړلو او الحمدلله ډیر سخت تمرینات ډیر ثقیل ورزشونه موږ ترسره کړل تر څو د آینده سختو شرایطو لپاره موږ پیاوړي اوسو موږ قوي اوسو او آماده اوسو. هرچند تمریناتشان دشوار است اما ایمان، تقوا و اراده این سربازان این همه دشواری ها را برایشان تحمل پذیر و آسان کرده است. دولت اسلامی افغانستان تصمیم دارد که شمار نیروهای ویژه خود را روز به روز افزایش دهد. مقامات دولت میگویند نیروهای ویژه افغانستان سپر دفاعی محکمی در برابر شورشیان است که علیه نظام اسلامی در افغانستان می جنگند. نیروهای ویژه افغانستان در حال حاضر نیروهای هستند که برای جنگ‌های منظم جبهه‌ای آموزش دیده‌اند. د یو منطقه یا د یو کلی محاصره کول او دغه کلی پلټنه کول او په منظم ډول سره تصفیه کول په بخښتې تیارې چې د ښکته کېدو هغه پاسروب او ریپلینګ په دې کې الحمدلله موږ په پوره معنا سره مهارت لرو. مقامات آمار دقیق از شمار این نیروهای ویژه اعلان نکردند اما برخی منابع شمار سربازان را تا 5000 نفر اعلان کردند. این نیروها متشکل از 3 ارگان امنیتی و دفاعی افغانستان است: امنیت ملی، وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخلی افغانستان. که در سخت‌ترین شرایط تمرین نمودند و آماده دفاع از سرزمین خود هستند. چی در سرما و چی در گرما شب و روز برای وطن خود آماده‌اند جان خود را فدا کنند